لالیه دغه انقلاب دی زړه به نه ماتوې. سلامونه ملګرو. ګیلمن وزیر اوس په کومو حالاتو کې دی او ګیلمن وزیر باندې چې د شانه کومه حمله شوې وه هغه ویډیو اوس په منظریام باندې راغله او ټول حقیقت در سره دې ویډیو کې شریکوم او ویډیو تر اخره وګورئ او کوم ملګري چې زمونږ د یوټیوب چینل کې نوي دي نو مهرباني وکړئ تاسو زمونږ د یوټیوب چینل پښتو نیوز در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره دغه د ټلې نشان هم ووهئ. ملګرو یو نر پښتون ګیلمن وزیر باندې اسلام آباد کې د کویټي هوټل مخې ته 12 کسانو په چاقوانو باندې ډیر په بې دردۍ سره وهلی دی چې دا وخت اوس د اسلام آباد په هسپتال کې پروت دی او ډیر زیات خوږ دی. ملګرو ویل کېږي چې د ګیلمن وزیر ملګري چې د افغانستان سره تعلق ساتي هغوی ویلي دي چې خپل ملګري مونږ جرمني ته علاج دپاره بوزو. ملګرو اوس وخت اسلام آباد په هسپتال کې ګیلمن وزیر په باره کې میټینګ شروع دی چې څنګه هم دغه میټینګ ختم شي او د ګیلمن وزیر رپورټ راشي نو خدای دې نه کړي کو رپورټ کې څه قسمه خبره وه نو بیا به یې خپل ملګري جرمني دپاره علاج ته بوزي.